شیروایا کسی دے اڑا برا ڈوا خانہ معاملے دے اڑا برا ډوا. حاجی اسلم ډېرې ته تشریف راوړی دی او الله دې دله ژوند ورکړي او الله دې دې ټول عمر خوشحاله کړي او الله پاک دې وکړي چې د په شان نور بني ادمان زموږ په دې پښتنو کې پیدا شي چې د په شان خدمت وکړي او یا قربان د پښتنو مشران نشته په هر سنګرو باندې بیزایا ز کبری دی راځه یله منوی او زه پاور زبه او زبه یم سروټ کې او غرزبما او یله زارۍ السلام علیکم ګرانو کتونکو او عزتمند اوریدونکو. نن د مۍ یو کم دیرشمه او کال 2023 ورځ د شروع ملمانه راغلی دي ډېر خواږه درانه د ثوابی د یار حسین نه. بیا را سره دوه د موسیقۍ یو ډېر لوی نوم محمد ګل استاذ چې په دې سره غرمه ورپسې اجمل خان صاحب کور ته لاړو او ډاک بیسود ته یې راوستو. دا مینه ده که نه؟ نو دا مینه د خدای پاک زموږ د ټولو د یو بل سره پیدا کړي، بیا د دې هنرمندانو سره. آمین. نو ملمانه زه یم چې په خپله خپل تعارف هم وکړي او بیا به راځو. نو احمد ګل استاذ نه به هم څه اورو او را سره خوا کې چې کوم دی یو داسې هنرمند ښاغلی عبدل محمد خټک صاحب چې یو ډېر د ډېر ښې کورنۍ سړی دی خو په دې فن باندې موسیقۍ باندې مین دی. د فنکارانو سره مینه ده او د پیسو ټکو والا فنکار هم نه دی. ګورې خپلې پیسې ټکې لګوي او شوق دی. نو راځو زه خو یم چې داسې کار به وکړو چې ډومبې به لږ غوندې دا محفل ګرم کړو او شروع به د دې خټک صاحب نه وکړو. خټک صاحب له دا مایک ورکومه. خټک صاحب یو څو ټپې به راته وکوي او دا نن چې کوم محفل دی نو په دې یو دوه خبرې مو کوي، خیر دی، او بیا یو دوه ټپې راته وکوي او نور چې څه دي خوښه یې هغه راته ووایي. جي دا ممتاز ورکزی یو شعر دی او منسکوه تسبیح دی اډا برا ډوا خانه معاملې دی اډا برا ډوا منسکوه تسبیح دی اډا برا ډوا خانه معاملې دی اډا برا ډوا مونږه زنګ به د خدای د پاره او مونږه زنګ به د خدای د پاره او یار ته سترګې مړې غړه برا ډوا خانه معاملې دی اډا برا ډوا منسکوه تسبیح دی اډا برا ډوا خانه معاملې دی اډا برا ډوا خلق ستامانی بته وباسي راوباسي او خلق ستامانی بته وباسي راوباسي شیروایا کسی دے اڑا برا ډوا خانه معاملې دے اڑا برا ډوا منسکوه تسبیح دے اڑا برا ډوا خانه معاملې دے اڑا برا ډوا تا سره زما د خمار هیڅ پیمانه ناشته او تا سره زما د خمار هیڅ برابر ناشته زه ساقي کاسې دی اډا برا ډوا خانه معاملې دی اډا برا ډوا خانه معاملې دی اډا برا ډوا زمون تازه ښکلو تا غزل وسلکا او زمون تازه ښکلو تا غزل خواخوا خپلې کتاب چې دی اډا برا ډوا خانه معاملې دی اډا برا ډوا منسکوه تسبیح دی اډا برا ډوا خانه معاملې دی اډا برا ډوا. دا زمونږ د ثوابی
د ډاګې راغلي چې کوم میلمانه دي اجمل صاحب دی شباب صاحب دی ساو صاحب دی او دا زمونږ ستر مشر احمد ګل استاد دی نو مونږ نن د حاجي اسلم دیرې ته تشریف راوړی دی او الله دې له ژوند ورکړي او الله دې ټول عمر خوشحاله کړي او الله پاک دې وکړي چې د په شان نور بني ادمان زموږ په دې پښتنو کې پیدا شي چې د په شان خدمت وکړي ځکه زه نه وینم چې د نه پس به دا خدمت څوک وکړي شي خو د الله دې ته صحت او ژوند ورکړي چې دې دا کم خدمت کوي سره زمونږه نو زه تاسو ته به یو ټپې او څه وکړم د دوی په فرمایش باندې او یا قربان او خدای دې تیر شوی نو او وخت راستون کې نو ما د ماشوم کې او چې ویډیاو شدیدانو او یا قربان پاس د اسمانه سپومې ګوادنو بیګامستانو دغه مډیر او کډیر جډی لیدلې او یا قربان د پښتنو مشران نشتنو په هر سنگرو باندې بیزایا ز قبر نه او زه چې سړیو ته مې سړی کېوا ته چې سړی ښځه د رک د ملکه کما او پیزوان د سره بسرینو دینو په ګاونډیانو د پوره ولاړې دي نا او خټک صاحب خوند خو وکړو خو په دې ترڅ تا دا ټپې داسې وشاربلې که نه چې زما خیال دی په یو سلو پروګرامونو کې به دې کړي نه ټپې نه اوس دا پخواني فنکاران چې دي لکه سبزلي خان مظفر خان تا له خو د هغوی اوازونه هم در دي نو یوه ټپه د دغه خلکو په طرز وکړه او یا قربانۍ مخې له ما راځه یله منوی او زه په غورځمه او زه به یم سربټ کې او غورځمه او یله زارۍ پخوا داسې د او یارانې وینو دا اوسنی مینې لالې چې ونه ډکې دي نه یو هغه بل یو اواز به او یله زار ما یما زه زما یارې او زار د ډېر یاري یاري په ادواري دې وخوړې وې او یله زار مخې له ما یما راځه یله ما او زار زه په ورسره یا سره یم سربټ کې او غورځم ما او زمونږ د مینې او په دنیا کې او زار بېلتون رای نشي مینه تئ در لکه ومه ښه جي ښه